معزز علماء کرام خصوصا عمدة القاری کی علامه بدرالدین عینی رحمه الله یو عجیب وجه د رمضان المبارک د روژې په مناسبت د ایښودلو ذکر کوي چې علماء مختلف کتبو کې د هغې تذکره هم کوي. هغه دا ده چې کله الله جل جلاله آدم علیه السلام د غنمو د دانې څخه به اختلاف الروایات منع کړه، نو آدم علیه السلام چې کله د غنمو دانه وخوړل یا ځینې وخوړل سوه، نو د غنمو د دانې اثر یو میاشت مکمل د دې آدم علیه السلام په نس کې موجود و. نو الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د یوې میاشتې د روژې نیولو امر وکړه چې دا اثر چې کوم د نهي زما و او نهي ته ادا نه کړه، پر ځای دې نه کړه، بلکې د هغه نه دې خلاف اولا سرغړونه وکړه، نو فلذا یو میاشت روژه ونیسه چې اثر یې ستا د نس څخه ختم سي. نو بیا د هغه اثر پر اولاد باندې پاته سو، نو ځکه الله جل جلاله پر اولاد باندې هم دغه روژه فرض کړله. دا یو عجیبه نکته ده.